دا وروس ورکړی دی چې یو سړی دی او هغه دا دعوه کوي چې ما سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویښتو مبارکو نه یو ویښته پروت دی او اراده مې دا کړې ده چې جومات به جوړوم په هغه جومات کې به دا ویښته پروت وي نو دې مسلې باره کې شریعت څه وایي الجواب اول دا خبره ده کې چې تبرک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آثارو دا د صحابه کرامو په دور کې شوي دي تبرک برکت اخیستو ته وایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم اوبو چاردام کړی دی د هغه خوراک د هغه څښاک د هغه کپړې د هغه ویښته د هغه خوله په دې هر څه سره تبرک اخیسته دا جایز دی او صحابه کرامو دا کار کړی دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه برکتي انسان دی چې د هغه په ذات کې د هغه په اعمالو کې د هغه په وینا کې د هغه په هر څه کې الله برکت اچولی نو دا تبرک دا جایز و او جایز دی او صحابه کرامو دا کار کړی دی ورسره دا یاده کوي چې دا صرف پیغمبر پورې خاص ده دا ورسره م یاده کوي بعضو ته به حیران شي لکه اوس په خپل پیر پورې منښتی او د هغه د کپړو نه برکت او د هغه د خولې نه برکت ښه دلیل پې څه دی وی صحابه کرامو چې پیغمبر سره کړی مسله څه ثابتې او دلیل کوم ځای ده دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص خبره ده بعض کارونه داسې دي چې هغه پیغمبر پورې خاص دي د امتیانو دپاره نه وي او که دا کار چېرته روا وی نو د دې د ټولو نه زیات حقدار هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې امت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه زیات دیندار انسان نشته او د هغه سره صحابه کرامو دا نه دي کړي بیا عمر بیا عثمان بیا علي رضی الله عنهم او نور صحابه کرام یو نم دا نه دي ثابت چې د هغه د آثارو نه دي چا تبرک اخیستی نو دا دویمه دا خبره یاده کړئ چې د نیکانو خلکو د آثارو نه تبرک اخیسته دا بدعت دی او دا لار کولول دي شرک ده لار کولول دي شرک ده درېیمه خبره زه ګوره د هرې جواب خبر تاسو له داسې په یو څو نقاطو کې در کوم چې تاسو پرې ښه پوهېږئ او بار بار زه دا یم چې زه داسې جواب هم در کولی شم چې کېږي او نه کېږي خو هغه به مزه ونه کړي ذکر ته د هرې خبرې تفصیل ذکر کوم ګنې په دې یو نشیز کې چې به کېږي او نه کېږي باندې شروع کړم نو دلې د 500 سوالونو جواب به درکړم د الله به توفیق سره خو موږ دا غواړو چې هره مسله ښه واضح شي نو درېیمه مسله دا یاده کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آثار وشتي او که نه نو صحیح خبره ده چې د اوسه پورې څه نه دي ثابت په دلیل سره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آثار اوس هم په دنیا کې شته لکه د هغه ویښته د هغه کپړې د هغه پیزار نشته او که څوک یې دعوه کوي نو د هغه سره دلیل نشته په دې نو نه دي جایز چې یو سړی د داسې شي دعوه وکړي چې د هغه سره د دې دلیل نه وي اوس یو سړی چې ما سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته دي څه دلیل دی سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته دي سند د سره شته دي موږ ته به دلیل قاطع ښیي یقیني دلیل به ښیي چې او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته دي وانا له دی به دلیل راوړي د کوم ځای دلیل به دی د کوم ځای راوړي چې دا ثابت کړي او ځکه شیخ الباني رحمه الله په کتاب التوسل انواعه واحکامه ډېره قیمتي خبره په دې کتاب کې کړې ده شیخ الباني وایي زه یو خبرې ته اشاره کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آثارو نه برکت اخیسته وایي زموږ دا ایمان دی چې دا جایز دي موږ ته انکار نه کوو لکه څنګه چې دا خلک په موږ بهتان لګوي چې وابیان دا نه مني وایي موږ یې منو خو دا تبرک د دې دپاره 2 شرطونه لازم دي ډېره ناشنا خبره یې کړې ده وایي دا تبرک جایز دی خو څو شرطونه پکار دي 2 اولنی شرط دا دی چې د دې سړي به مضبوط ایمانی موحد وي ځکه که مشرک چېرته
په دې اثارو پورې ونښلي او برکتونه یې تیالي نو دا برکت وله فایده نه ورکوي. دا ډېره ناشنا خبره کړې. لکه اوس یو سړی د پیغمبر وسلم ویښته ورسره پراته دي او په مخ یې ښکلی او په مخ یې ښکلی او عقیدې د شرک ته څه فایده ورکوي؟ هېڅ فایده نه ورکوي. نو اولنی شرط هغه دا وایي چې دا سړی به صحیح موحد به دینداره به. دویمه خبره شیخ رحمه الله دا کړې ده چې څوک دا تبرک د پیغمبر وسلم د اثارو نه اخلي چې یقیني ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثارو کې داسې نه چې هسې په پالتو خبرو پسې روان او بیا شیخ وی موږ ته دې خبرې پته ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثار لکه کپړې ویښته او داسې نور وی دا چې ډېر ټول ورک شوي دي ختم شوي دي څومره وخت تېر شوی دی. نو وی اوس څوک نشي ثابتولی یقینا یعنی په مضبوط دلیل سره چې دا څه چې ما سره دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اثارو کې دي. نو که څوک یې ثابتوي نو څه به کوي؟ دلیل به کوي. هغه یو مولانا صاحب دی دوی طرف ته چې دی ما خبره کړې وه بیا په ما باندې ناشنا علمي رد کړی یو څو کنځلې کړي وي او بیا دغه یې رد نو هغه چېرته په کپړو کې څه دننه ویښته د پیغمبر صاحب ویدي کې زلفان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پراته دي او د خلکو په دې سرونه وږدي او دا خلک ورته په لینډ کې ولاړ څه دلیل دی تا سره ده؟ زه بیا یم او بیا یم او د قیامته پورې ویم دلیل وښایه زموږ سره ټوله خبره په دلیل چلي. ښه یو یار پکې دغه تقسیمول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې چې کوم کپړه پرته ده وایي د ما سره چې کپړه ده دا وایي د هغې ټوټه ده ښار یې ناپورسان دی څه پکې کې کوه سبا له به یو سړی راپاسي زاړه پیزار به راغوستي وي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار دي. ولې دې بریلیانو بله نقشه نه ده جوړه کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیزارو نقشه جوړه کړې که نه هغوی جوړه کړې او بس خلک پسې روایي. پنجاب طرف ته په یو کور کې چېرته یو قدم یې جوړ کړی دا دوی اکثر په خپله دا کارونه کوي خلکو ګمراه کولو لپاره. په کور کې دننه قدم جوړ کړی دا غټ قدم یې جوړ کړی سم غټ دیسي او سهار له د ټیویانو والا او کیمرو والا ټول ورمات دي سی چلی لکه وایي دلته پرون پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی نو د هغه خپه دومره وه لکه د دې ځینه واله د دغه ځای پورې دا ملګري چې ناست یې دویم ځای کې چې ډډه لګولې دومره د خپې نه کوه د هغه دومره خپه وه او دلته هغه کول څه چې راغلی دی او هغه ژوندی دی چې راغلی دی حیران به شي که نه نه دومره رش جوړ دی دا سړي د کور سره دومره رش څه خیال چې دا خلک رد له راغلي دي نه نه برکت لا نو هر سړی په لاس وي او هغه چې ښه ښکلي جنګله ته وکړي نه هسې ځان له زبردست کاروبار کولی خو څوک به تپوس وکړي چې دا څه دي هر شی چلي لکه یو پیر ما تصویر ولیدو ما تاسو ته ویلي وو د انټرنیټ کې چا نشر کړی د کپړو د ګنډلو مشین د پوخانې لپس یې ورته لیکلي وي د خدیجه رضی الله عنها د کپړو مشین ښه نو لاندې ورته خلک ماشاءالله لیکي یو ورته دا نه لیکي چې هغه ټایم کې کیمره کوم ځای کې وه دا تصویر د هغه ځای نه څنګه راغلی بیا دا مشینان په دې ډیزاین کې په دې شکل کې هغه وخت کې وو نه نه لاندې ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله نو اوس که دا زوړ مشین دې چېرته پیدا کړو که نه که چېرته د نیا سره د مشین پروت یا څه رویله او وایي دا د پلانې دی تا به څه خلک در مات شي نو دا قسمه آثار د دې لپاره دلایل پکاري. اوس وګوره دې سعودي عرب ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ټول ژوند تېر کړی په مکه کې او مدینه کې او دوی دا دعوه نه کوي چې موږ سره څه آثار شته سبحان الله دې خبرې ته سوچ وکړه ها خو په ترکیه کې شته او پاکستان کې شته دوی ټیکې اخیستې دي او په مصر کې یو څو پراته دي نو قصه ورسېده ترکیه ته مصر ته پاکستان ته
او د دوی سره سریش دی. دا ترکیه ولنی ترکیه دا ملک دا سخت د بدعات و خرافاتو نه ډک ملک دی او ناشنا غلطی عقیدې به دغه ملک کې شته. نو اصل برکت دا دی ګوره تبرک اصل دا والا چې څوک حقیقي برکت غواړي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی. خو دې ته ډډه نه ږدي دې ته غاړې نه لګي. کم تبرک یې پکار دی دکه دا ویښته پیزار او آخرنی خبر هغه دا دی چې دا کس چې وایي چې زه په دې باندې جومات جوړوم دا ناروا کار دی. که بالفرض دا ویښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یي بیا هم ناروا دی او دا د یهودو نصاراو طریقه ده. زه پرې ته دومره ښکلی دلیل ذکر کوم چې دا ناروا دي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه د یهودو نصاراو په باره کې چې دا هغه خلک دي چې کله په دوی کې نیک عمله سړی مړ شي بنو علی قبره مسجدا نو د هغه په قبر باندې څه جوړ کړي جومات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اولئک شرار الخلق عند الله دا بدترین مخلوق دی د الله په نزد. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. بل حدیث کې د الله لعنت دی په یهودو نصاراو باندې. ولې د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي. اوس د پیغمبر چې په قبر کې یقیني په دې قبر کې دی که نه یقیني پکې دی دلته ته جومات نشي جوړولی نو ستا هغه شکي ویښته تا راوړی دی او هلته څه جوړی جومات جوړی ناروا نه شو چې یقیني د پیغمبر قبر په یو د پیغمبر بدن په یو قبر کې پروت وي او تا ته پته وي چې او دا هغه پلانې پیغمبر دی دلته ته جومات نشي جوړولی. نو چې ویښته دې را پیدا کړو هغه هم شکي سره پاسه 1400 کاله بعد ته دعوه کې دا خبرې ګوره پټ هم نه پاتې کېږي دا یاده کړي دا خبره. که چېرته دا یقیني د پیغمبر ویښته وی دې باره کې به دنیا خبرې کولې سند به معلوم وی. دا روره جي په یو کلي کې او په یو ځای کې به نامعلومه یو کس راښکاره شي ما سره د پیغمبر ویښته پروت دی او هېچا ته پته نشته صرف دې ځوان ته رسېدلی د کوم ځای نه تا ته راوړی تا له چا درکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آثار داسې خو نه پاتې کېږي. نو دا خبر هم د دې کس غلطه ده او دا چې وایي چې په دې ویښته جومات جوړوم چې دا ویښته پکې کېدم نو دا کار هم څه دی ناروا دی. والله اعلم.